او دغه نظم دی د نظم عنوان دی خپل احساس رانه لوی شوی. داسې ډېر څو خبرې مې په زړه دي، داسې ډېر څو خبرې مې په زړه دي که بیان یې کړم څنګه به درته ښکاري. هسې نه چې غریبۍ پورې مې خاندي، هسې نه چې بیا ملنډې راپسې کړي، خو ارمان 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 د دې خبرې چې دیاړي غواړم نو ښکارم ماشوم که زه سوال کوم نو خلک راپورې خاندي. د بدبختې ورځ سوچ مې بالغ شوی، زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی. د بدبختې ورځې سوچ مې بالغ شوی، زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی. بې له تا نه مې اسره په جهان نشته، د روژې د ماښامي به درته سویم. د ملا د خولې اذان راته قیامت شي چې د خلکو د رسخان د توغام ډک وي او زما په رسخان صرف اوبه وي. د ملا د خولې اذان راته قیامت شي چې د خلکو د رسخان د توغام ډک وي او زما په رسخان صرف اوبه وي. خلک دعا کوي او بیا زه ځان ته خیرې کوم، که روژه څوک دې ته وایي نو قیامت دی. اسرافیل له شپېلۍ ورکړه چې قیامت شي، چې مې مور خر او ماښام ته ویر غوغا کوي، واړه وروڼه د رسخان ته مې ژړا کوي. په دغه وخت کې اسرائیل له اواز ورکړه چې مونږ بوځي د جنت خوږو میوو له ډک نیرونه د شرابو اوبوله. تا خو ویلې ده چې خورې به در کومه، خورې خم ښې ده خو خېټه مې مړه که. د اختر غونته ښایسته راته روژه که، د اختر په ورځ به خو هم دغسې مرمه، د اختر په ورځ به لوښي خرڅومه، د اختر په ورځ به خو هم خیرات ټولوم. اختر چاله دی او څله دی او څنګه، د اختر په ورځ پیزار ته مې زړه کېږي، د اختر په ورځ مې ښې کپړې خوښېږي. لویه خدایه وړه خورکۍ لرمه د هغې هم هر اختر کې لوی ارمان وي چې ګوډۍ وي او بنګړې وي، ماشومان وي، هیوالې وي او نتکۍ وي او پیزوان وي. د اختر دغه ورځ به کله راشي چې مندر ګرجا جومات رانه رضا شي، چې خرڅ سوي د دې خلکو دا زما شي. وړه خور به په زانګو کې زانګومه، د میلې نه به ستوزونه خمر وړمه. کاشکه دغسې محبوبه خر ماښام وي، روژه ماته د رستخان ښه ډېر توغام وي. د اختر نه به مې بیا کله ګیلې وي، بیا یې نیسم که سل کاله روژې